مالداري او د هغه بازار موندنه د مالداري ستونزې د غلې ګرانښت د مشتریانو نه موجودیت د پسونو ګرانښت او د اقتصادي مشکلاتو موجودیت. په دې ویډیو کې به تاسې د کندهار د پسو په ګنج کې د پسونو مشاهده وکړئ او په څنګ کې به د یو مرکې سره مخ شئ. ویډیو تر پایه وګورئ ترڅو لنډ معلومات ترلاسه کړئ. سلامونه درنو دوستانو، جوړ په خیر، سلامت ژوند زندګي مو په خیر ده. دا دی راووتلم سهارنی تمرین هم کوم، په دې ترڅنګ به ځینې جالبې ویډیوې ستاسې د خوښ لپاره جوړې کړم. دا چې زه په پښو راوځم نو نن ورځ امکان لري چې د پسو او ویو ګنج ته ولاړ شم او هلته ځینې د خوښې وړ ویډیوې جوړې کړم چې تاسې وګورئ. زموږ د کندهار د پسو ګنج به هم وګورئ، درته معلومه به شي چې هلته څه رقم حیوانان خلک راولي، په فروش یې رسوي او رانیسي. نو ویډیو به یو څه وخت ونیسي، هیله ده چې تاسې په ښه حوصله وګورئ. هوا سړه ده، 0 درجه یخ دی. زه اوس فعلا په لوی بالاکرز کې قرار لرم، شنوزې سادې ته نږدې روان یم د ګنج پر خوا. ډېر ژر به انشاءالله ستاسې د خوښې وړ ویډیو جوړه. دوستانو، د شنوزې سادې د کلي څخه راتېر شولو، دا کوڅه شنوزې سادې ته تللې ده، مخته روان یو. په مخ کې د ملایانو کلی دی، د هغه څخه تېرېږو بیا نو انشاءالله ګنج راځي. دا نو د ملایانو کلی دی، روان یې پر دغه کوڅه وځو. دا چې د کوچیانو پسونه مو هم پیدا کړل، دلته کوچیان اوسېږي په دا میداني کې، دا یې ټول اولادونه دي، دوی بیا دلته کرکټ کوي. دا دی دلته هم د پسو رمه روانه ده او مخته کوچیان اوسېږي. بالاخره دا دی د پسو او د غواو ګنج ته راورسېدلو، انشاءالله اوس به دننه هم ورشو. دا دی دا ځل د لوی کندهار عمومي ګنج یا د غواو او غویو ګنج ته ورځو.
راسئ چې د پسو په ګنج کې تازه اینه در باندې ووینم. دا به نو زما دپاره سپیشل اینه را پخه کړي، انشاءالله خوند به ځینې واخلي. لږ ور واچوئ. اوس راځو د یو ورور سره مرکه کوو د پسو اړوند چې د پسو بازار څنګه دی او قیمتونه یې څنګه دي. ستړی مه سه وروره، جوړ په خیر سلامت یې. اول خو دې نوم راته ووایه. زما نوم عبدالسلام دی وروره. ښه، څنګه دي د پسو بازارونه؟ د پسو بازارونه ولاکه اوس خوندور دي اشنایه. ولې مشکل په څه کې دی؟ خوراکه ګرانه ده؟ خوراکه ګرانه ده، جواري په 300 په 2500 مشترک کوي. ښه منې دی. شی نه باسي، خرچه پر واچوي تاوان کوي. نو مشتریان څنګه دي؟ خلک راځي رانیسي که نه رانیسي؟ خلک راځي رانیسي، خو په دې بیه رانیسي چې موږ ته پیدا نه کوي. ښه، په دغه کې څه کاروبار کمزوری دی نه دی. بلې د کومه ځایه ډېر پسونه راځي؟ دا د کندوز د خوا او د لوړې خوا او دغه سیابند د خوا راځي. هغه خرچي و د مصرفونه پر واچوي موږ ته تاوان کوي. ښه، دا څو نسلونه در معلوم دي چې څو نسله لري؟ دغه کرغ دي، یو نسل شینواري دي، سپینکي دي، معنا ترکي دي، دغه پسونه سیبندي دي. زموږ ستی په وطن کې دغه پسونه ډېر کارېږي، ډېر موجود دي. نو په پسو کې کم پسونه ډېره غوښه کوي؟ په پسو کې کرغ پسونه ډېره غوښه کوي. د کرغ غوښه ډېره وي؟ کرغ ډېره غوښه کوي. نو دا وچکالي تاثیر کړی دی که یا؟ ولې نه دی کړی، خو دغه جواري و دا شیان د غلې په دغه خاطر ګران دي. چې اوس بارانونه وسي د خیره سره نو بیا به بیا کار برابر دی. اصلي خو نو ګراني په وطن پورې ده، په دغه پورې کېږي، په ولس پورې ارزاني و ګراني دي. خریدار یې ډېر دي، دا خواړه یې څه ارزانه وي نه ده، بیا پسونه کار باسي. ته وایه خوراکه یې ګرانه ده، نو پسونه هم ورسره ګران سوي دي که ارزانه پسونه ولاکه ورسره ګران دي، پسونه ارزانه کېږي. ښه ارزانه سوي دي؟ پسونه ډېر ارزانه سوي. نو چې بارانونه وسي بیا به ارزانه سي که به ګران سي؟ یاره خو په بارانونو نه ګرانېږي، پسونه په ګراکانو ګرانېږي. ښه، چې ګراکان یې زیات وي. بیا هم تر دغه ګرانېږي چې واښه ډېر سي، بارانونه وسي، د هغې بهار به نه وي لکه دا. نو خو بیا مالداران یې ساتلی سي، اوس خو یې ساتلی هم نه سي. نو په دغه خاطر اوس په هغه په خپله خوله چې موړ وي پر څو یې ورکړې تا ته ګټه ده. مونږ چې له تاسې 2000 خوړلي خرچه یې کړې وي نو بیا ګټه نه کوي. ښه، نو بس خدای تعالی دې بارانونه وکړي او خدای مهربانه دی، خدای پاک خدای تعالی دې کاروبار یې لکړي، بس چې دا کاروبار سره سم سي انشاءالله. انشاءالله سمیږي د خیر سره. د خلکو سره پیسې هم نشته، مشکلات هم دي. ختم دي خلک داسې په وله د ماښام په ډوډۍ تیاري. دا څلور سره په څو وروره؟ دا څلور په څو؟ خیري خبره ویل کوه داسې پرېږده دا سره په څو ورکوې اخري وګوره بیه راته وایه.
کېږي اخري نه یې جوړوي وه وروره څو منه دي دغه برید ته اوس دغه ځای کې ستا جمع په جمع دا د پسو ګنج دی دلته ماشاءالله ډېر بیروبار دی رش دی هر سړی خپل پسونه بوزې راولي بیا یې دلته خرڅوي درنو دوستانو دا دی موږ نن د کندهار د پسو ګنج ته راغلي وو د یو ورور سره مرکه هم درلودل هغه ول خوراکې ګرانې سوي دي او پسونه د پخوا په نسبت ډېر ارزانه دي خریداران یې کم دي ډېر خلک پسونه نه رانیسي وچکالي ده مشکلات زیات دي نو په دې خاطر سره د پسونو بازار هم کمزوری دی دا چې د افغانستان اقتصاد پر زراعت او مالداري ولاړ دی نو زموږ خلک باید په دې برخه کې زیات کار وکړي دا و د نن ورځې کوچنی راپور چې ما ستاسو لپاره برابر کړي تر څو تاسې د مالداري د کوچنۍ برخې پسونو د اړخه معلومات ترلاسه کړئ او خبر شئ چې قیمتونه یې څنګه دي او ګران شوي دي ارزانه شوي دي خوراکه پیدا کېږي نه پیدا کېږي او بازارونه یې شته که نه شته د هغه اړوند مې لنډه ویډیو درته جوړ کړل خدای دې وکړي چې ستاسې د خوښې وړ وګرځېږي لطفا ویډیو در سره لایک کړئ سبسکرایب یې کړئ تر څو نور ملګري هم وویني مننه ستاسو په اجازه